ټولو خویندو او وروڼو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. چې کوم قومندان صاحب ګورئ، قومندان صاحب یې د دندې نه لرې کو. قومندان صاحب د محبس قومندان و. بله ورځ چې څه واقع شوې وه، موږ ډېر زیات شهیدان د لاسه ورکړل. هغې شهیدانو ته جنت الفردوس غواړم د الله تعالی نه، او کورنۍ ته یې د زړه صبر غواړم. د هر یو افغان خپله وینا حق ته. دا نه چې موږ ته څوک دمکیانې راکړي، اخطارونه راکړي، موږ دا نه منو. ما ځکه آواز اوچت کړ چې حکومت دې ما آواز واوري. که نن ما ته اخطار راکول کېږي، سبا بل ته هم ورکول کېږي. حق وینا بندېږي به. او د حکومت دغه کار زه ستایم، مننه ته نه کوم د یو افغان په صفت، او د ټولو افغانانو نه زه مننه کوم چا چې ما سره ملاتړ کړی و. څوک چې د افغانستان دپاره د زړه نه کار کوي، زه ورسره ولاړ یم. فلا اله الا الله محمد رسول الله که زما هیڅ مقصد و چې دا لرې کړي د دندې نه. مقصد مې دا و چې ولې بندیان تښتېږي. هغو جرمونه کړي وه، د جرم باید سزا وګوري کوم کس چې جرم وکړي. او ولې بیا موږ شهیدان د لاسه ورکړو. امنیت څه ونیسه چې کوم کس نوی راغلی هغه ته هم زه دا ویم دا محبس دی، دا څه وړکې جیلخانه نه ده چې امنیت نه نیول کېږي. دا موږ د هر یو افغان وظیفه ده چې د وطن ملاتړ وکړو. زه په خپلو سرتېرو ویاړم، که د ما پولیس دی، که کمانډو ده، او که داسې نور ځواکونه دي. سور سلام درله کوم. زه مو همیشه ملاتړ کوم، د ټولو افغانانو ملاتړ کوم. څوک چې افغانستان ته خایني، الله پاک دې تباه و برباد کړي. که هغه زه یم، که زما وروري، که هر څوک یي، د زړه طلب افغانستان ته دعا کوو چې الله پاک یې راته روغ او جوړ کړي. څومره ښایسته وطن هم دی. که هر یو افغان زړه صفا کړي او ریښتیایي مبارزه وکړي، په همدغې ځوانانو باندې جوړېږي دا وطن. که داسې یو برید لرې کېږي، 100 د نور هم لرې شي. موږ افغانستان جوړول غواړو، ورانول نه. که داسې یو برید ما ته اخطار راکړي، داسې 100 نور هم راکړي، د چا پروا نه کوم. ما خو درله ویلې زه په خپله په نیوزیلینډ کې اوسېږم. ځینې ملګرو راته وی چې دا د حصارک ته پام کوه، د سره ډېر احتیاط کوه. ما ورته ویم که دا د خوږیاړو وي، که د وزیر وي، که نه ما شاته ورپسې راځم. کوم د ماما زوی مې داسې غلط کار وکړي، ورپسې راځم او خبرې ورپسې کوم. دا نه چې زه قوم پرستي کوم، زه خوږیاړی یم. خوږیاړی نه یم، زه افغان یم. ما خلک یو افغان په صفت باندې پیژني، د خوږیاړو په صفت نه. چې دا دی د حصارک دی، زه منم. زه د حصارکیانو ډېر احترام کوم، د ما ورونه دي، ټکي ورته مینه ساتم. هغه هم د ما افغانان دي، هغه کسان دې مړه پاڅېږي. دا نه چې دلته سندرې جوړې کړي. د ټولو افغانانو د ملاتړ نه ډېره مننه کوم. ستاسو ریښتیایي مبارزې او د حکومت نه مننه کوم چې داسې غټ ګام پورته کړي. همیشه به ریښتیایي مبارزه کوو، حقیقت چې صحیح هغه به وایو. ښه شي بیا ښه وخت. ما نه کومه غلطي په خبرو کې شوي، ډېره بخښنه درنه غواړم. الله مو راته همیشه خوشحاله لره. ژوندي اوسه راته ټول.